مولا یعقوب څنګه پاکستانی وزیر وډار که ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر افغانستان د ټي ټي پي پر پټنځایونو د برید خبره ما نه ده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله له خپلو هغو خبرو په شا شوی دی چې ویلي وو د اړتیا پر مهال په افغانستان کې د ټي ټي پي پر پټنځایونو برید وکړي. د پاکستاني رسنیو په حواله نوموړي نن چهارشنبې د مرغومې 14 اسلام آباد کې یوې خبري ناستې ته ویلي نوموړي هیڅکله دا نه دي ویلي چې افغانستان کې به هغه اهداف په نښه کوي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله د روانې اونۍ د شنبې په ورځ له اکسپریس ټي وي سره د یوې مرکې پر مهال ویلي وو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ پاکستان حق لري افغانستان کې د ټي ټي پي پټنځایونه په نښه کړي. رانا ثناء الله له دغو تلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی که د افغانستان حکومت خپله خاوره کې د ټي ټي پي پټنځایونه له منځه یونسي پاکستان به یې په نښه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغو څرګندونو ته اسلامي امارت توند غبرګون وښود او د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې د نوموړي دغه څرګندونې بې بنسټه او پارونکې وبللې. په ورته مهال دفاع وزارت دا هم ویلي وو چې افغانستان بې څښتنه نه دی او په وینا یې د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ څخه به دفاع کوي. دغه وزارت له پاکستان غوښتنه کړې وه چې هره ستونزه او اندېښنه دې د خبرو له لارې هواره او له منځه یوسي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.